قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او کله چې پرښتو وویل اے مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي د الله په نږدې بندگانو کې به شمیرل کیږي خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به هم وکړي هغه به یو ښه سړی وي. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم چې دا واوریدل ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړی. جواب ورکړ شو همداسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښي د تورات او انجیل علم به ورزده کړي او بني اسرائیل ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیل ته ورغی نو ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم هغه د الله په امر الوتونکی جوړي زه د الله په امر مورزادي وړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسې د دې عمله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ همدا سمه سیخه لاره ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیات څخه اورئ. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درکړه چې بنی اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه ویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي. حواریانو په جواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو، مونږ پر الله ایمان راوړای. شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده. زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بیا بنی اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې، په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هغه خو د همدې الله په تدبیرو چې کله ویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه منلای له هغو نه یعنی د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلای. بیا په پای کې ستاسو ټولو راتګ ماته دی. په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسو ترمنځ شخړه شوې ده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوړه کړی دی هغه ته په دنیا او آخرت دواړو کې سخت سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونمومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوړه کړی دی هغه ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او خو وپوهیږي چې الله ظالمان هیڅ کله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دال نخانو او حکمت نه ډکه یادونی دي چې مونږه تا ته اورو.